له افغان کډوالو سره د چین د ژمنه شوې 100 میلیونه ین مرستې لومړۍ جوپه د 40 میلیونه ین په ارزښت د کډوالو راستنېدونکو چارو سرپرست وزیر ته وسپارل شوه. په دې مرسته کې 80 بېلابېل موټرونه، خیمې، کمپلې او یو شمېر نور توکي شامل وو. د کډوالو چارو سرپرست وزیر خلیل الرحمن حقانی وویل چې چین د یو ښه ګاونډي هیواد په توګه له افغانستان سره هر وخت مرسته کړې ده. نوموړي دغه راز له دې مرستې هم ډېره مننه وکړه. موږ د دې نه د ټول امارت او د ملت د مهاجرینو د وزارت په نمایندګي زه ډېره د زړه د کومې او د دې نه د دې مرستې شکریا ادا کوم. په کابل کې د چین سفیر جاوشنګ د یادې مرستې د سپارلو پر مهال وویل چې چین د افغانستان یو نږدې ګاونډی او همکار هیواد دی چې د هرې ستونزې پر مهال به ورسره خپلې مرستې وکړي. چین به د افغانستان یو ښه ګاونډی، یو ښه دوست او ورور هیواد پاتې شي. هر وخت چې ستونزې ولري په هغه وخت کې به ورسره خپلې مرستې وکړي. د کډوالو چارو وزارت مسلکي معین مولوي عبدالرحمن راشد هم د چین له یادو مرستو مننه وکړه او زیاته کړه چې دغه مرستې به د کډوالو لپاره په کمپونو کې ډېرې اسانتیاوې برابرې کړي. به ولایتو تقسیم میشه. دا مرستې په ولایتونو ویشل کیږي. دغه راز په زونونو ویشل کیږي او همدارنګه له ګاونډیو هیوادونو سره پر هغو پولو چې کډوال پرې ډېر تګ راتګ کوي لکه جلال آباد، قندهار، هرات او نیمروز ولایتونه چې هلته د کډوالو د خدمات لپاره کمپونه هم جوړ شوي، له دې مرستو به هلته ګټه واخیستل شي. چین د افغانستان یو نږدې ګاونډی او دوست هیواد دی. دا لومړی ځل نه دی چې له افغانستان سره د 100 میلیونه ین مرستې ژمنه کړې، بلکې تر دې وړاندې هم له اړمنو افغانانو سره ډېرې بشري مرستې ترسره کړې دي. عزت الله احمدزی، CGTN پښتو، کابل.